من مجاهد حقم، مرد سنگر آرایم. محترم و مجاهدینو، راځئ د اشغالګرو او د هغوی د ملګرو استبداد، ظلم او ستم پر وړاندې د خپلو میړانو مبارزو، خاطرو او سرګندنو کیسې وړاندې کړئ او راتلونکو نسلونو ته یې پرېږدئ. از فراز سنگرها شور آتشین دارم. حریت رادیو ستاسو جهادي مبارزې او خاطرات د سنگر له څوکو خپرونه کې رانغاړي. از فراز سنگرها شور آتشین دارم. در ره عدو دین هر کجا کمین دارم. د حریت رادیو درنو عزتمن اوریدونکو، السلام علیکم. ښه راغلاست. د خپرونه کې د ورزګان څخه زه رحمت الله علیک ستاسو په درنه خدمت کې حاضر شوی یم. په نننۍ خپرونه کې لکه څنګه چې وړاندې په نورو ولایتونو څخه خپرونې راغلي وي، همداسې په نننۍ خپرونه کې راسره زه هم د ځان سره یو تن میلمه لرم. وروسته به درته معرفي کوم. خو په لومړي سر کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم او نیک هیلې وړاندې کوم. نن ما سره په خپرونه کې میلمه دی د ورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس ځوان ښاغلی کاري اغا ولي قریشي را سره په خپرونه کې میلمه دی. له ده څخه به وپوښتو چې د لومړی کله چې د جهاد څخه مخکې دوره څنګه تېره کړې او دا جهاد دوره څنګه تېره کړه، او دا مهال چې اوس اسلامي امارات واک ته رسېدلی دي په کومه برخه کې کارونه کړي ځوانانو ته، له ده څخه به واورو. د خپرونې په دې برخه کې لومړی ښاغلي قریشي صاحب تاسو ته ښه راغلاست. ډېره زیاته مننه چې زموږ دعوت مو قبول کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. په لومړي کې محترم لایق صاحب تاسو ته او ستاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو او ټول افغانانو ته نیک هیلې، سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. الله رب العزت ستړي قبول کړي تر موږ پرې مزانونه راورسول او موږ څخه حال احوال اخیستلو غوښتنه وکړل. ډېره زیاته مننه کوم قریشي صاحب چې موږ ته وخت راکړې. قریشي صاحب لومړی که دلته دې پوښتنې ته راسو چې کله چې لومړی مو جهاد ته نه وس راغلي په پیل په دغه کې څنګه مو جهاد را پیل کړي، څنګه مو لومړی درسونه وویل، په کوم برخه کې مو تعلیم وکړی، که تاسې را پیل کړې راته. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلوم ده، تقریبا 22 کاله یا 20 کاله وړاندې پر افغانانو باندې د ناټو لخوا څخه یرغل وسو او اشغال وسو. پر افغانانو باندې ظلمونه او وحشتونه شروع شول. د هر افغان، د هر ځوان، بلکې د ځوانانو ترڅنګ حتی د ځینو ماشومانو او د ښځو هم دا احساس و چې باید اشغالګرو سره مبارزه وسي، باید اشغالګر مات سي، باید اشغالګرو ته غاښ ماتونکی جواب ورکړو. نو لکه څنګه چې تاسې دا پوښتنه وکړه چې تاسې مبارزې پیل له کومه ځایه څخه و او مبارزه مو ولې پیل شوه. د مبارزې پیل لکه څنګه چې مخکې ما درته وویل، دلته یو اشغال و پر افغانانو باندې وحشتونه شروع وه، د افغانانو باندې ظلمونه شروع وه، پر افغانانو باندې هغه ړندې بمباري او چافي ورباندې شروع وې. نو د هېڅ افغان ضمیر دا نه منل چې پر ځای باندې کښېني، هېڅ یو ځوان دا نه غوښتل چې پر ځای باندې کښېني، هېڅ یو سپین ږیري، هېڅ یو حتی ماشومان او ښځې هم دا نه غوښتل چې پر ځای باندې کښېني، تر څو د مجاهدینو سره یا د دغه اشغالګرو سره دغه مبارزینو سره یو څه لږ تر لږ همکاري وکړي. دا چې د اشغال پر وخت باندې، د اشغال د پیل پر وخت باندې موږ تقریبا که ماشومان نه وو هم کشران وو. بالکل. دغه وخت څخه زموږ د کورنۍ ځینو غړو د مثال په ډول باندې زموږ مشر ورور او دغسې کاکا خیل مو د اشغالګرو سره مبارزه پیل کړل. بالکل. دغه مبارزې د پیل سره سره دوی دیني درسونه هم ویل، او کله چې به دغه د مبارزې وخت سو یا کله به هغه د اشغال سره د جهاد وخت سو، نو دی به جهاد کوي، او کله چې به بیا د درسو وخت سو بیا به موږ هم ورسره کړل، موږ به هم درسونه ورسره ویل. کله چې به د جهاد وخت سو موږ به رالو کور ته، دی به جهاد کوي. نو دغه وخت موږ سره داسې احساس راسره و چې کله به وخت داسې وخت راسي چې زه هم یو وخت د خپل ورور په څېر باندې، د مشر ورور په څېر باندې، یا خپل اکا په څېر باندې، یا ځینو د کورنۍ د نورو غړو په څېر باندې سنګر ته ولاړ سم او د اشغالګرو سره مبارزه وکړم. بالاخره په دې باندې وتوانېدلم الحمدلله چې وخت زموږ د کورنۍ غړو په جهاد کې موږ ته ضرورت پیدا کړي. په ځینو وختو کې دلته ځینې مواد یوې خوا بلې خوا ته انتقالېدله چې هغه به موږ انتقالوله، په دې خاطر باندې چې کله کله به دغه د اشغالګرو یا د دې سره هغه همکارو داخلي ګوډاګانو د وخت هغوی به موږ ته نه فهم کېدله، ځکه موږ داسې یو کشران ته ورته یو. نو کله کله به داسې مواد و چې هغوی د جهاد په وخت کې به ورته اړتیا پیدا کېدله، جهاد په وخت کې به د استعمال ورته ضرورت و،
نو هغه به د یوه ځای څخه بل ځای انتقال غوښتي او دلته به لارې و کوڅې سره بندې وې لارې به سره بندې وې چک پوینټونه و زنځیرونه به وو د اشغالګرو هغه به رش زیات و نو په همدې خاطر باندې موږ د خپلو د کورنۍ د غړو سره د همکارۍ په موخه باندې به مو ځینې وخت دغه د جهاد هغه اسباب او امکانات ځینې وختونه یو خوا بلې خوا ته انتقالول په هغه وخت کې د امارت پالیسي هم دا وه بلکې اوس هم د امارت پالیسي هم دا ده چې کشران یې د ځان سره نه پرېښوله که څه هم د کورنۍ غړي بیا وه که څه هم د کورنۍ افراد بیا وه خو بیا هم په وطا کې داسې عمومي ګزارې وخت یې نه ورکوئ البته په ځینو وختو کې بیا د جهاد په برخه کې استفاده ورڅخه کوله یا بیا پلار یا بیا مشر ورور یا بیا کله کله چې د موادو انتقال و یا ځینې وخت نور ته اړتیا وای ورته ضرورت وای همکاري غوښتنه بیا ورڅخه کوله خو داسې دوامداره په وطا کې نه پرېښوله ځکه دا د امارت پالیسي وه په هغه وخت کې نو موږ داسې دوامداره ګزاره په وطا کې نه کوله چې یا په وطاکو کې وای یا بالخصوص کمربند ته ورغلي وای خو کله چې په ښار کې ضرورت پیدا سو یا چریکي مجاهدینو ځینې امکانات ته ضرورت پیدا کړي موږ به د امکاناتو په برخه کې ورسره همکاري کوله کومک به موږ سره کوئ یا به کله د جنګ په وخت کې ځینو شیانو ته ضرورت پیدا سو موږ به هغه ځای ته شیان وروړله نو بس مبارزه مو له ډېر کوچنیوالي څخه حتی که درته وایم چې بیخي ماشوم هم دې اوسي مبارزه هم د دې وخت څخه ګواکې پیل سوه ان تر دې پورې چې بالاخره الحمدلله موږ هم د دې سوچ چې خپله سنګر ته ودانګو خپله د جهاد په وخت کې او د جنګ په وخت کې د مبارزې په وخت کې برخه واخلو چې بیا لله الحمد تر ډېره حده پورې موږ ښه وتوانېدلو چې اشغالګرو ته ښه ماته ورکړو او اشغالګر د ټولو افغانانو په څېر باندې هغه موږ هم د اشغالګرو د مبارزین څخه مبارز تمام سو ډېره زیاته مننه کوم قریشي صاحب تاسو یادونه وکړه په لومړي سر کې چې ما د مبارزې تر څنګ درس مو سره تعقیبوي په کوم برخه کې مو زده کړې کړي دي په کوم ځای کې مو کړي دي دا که د ژړ بنې اورېدونکو ته معلومات ورکړي نو دا چې هغه وخت ژوند ټوله د پردیسي او د هجرتو ژوند نو موږ هم خپله ټولې کورنۍ سره موږ هم هجرت ته تللي دارالهجرت ته تللي دا حالت په دارالهجرت کې مو د کورنۍ د نورو غړو تر څنګ موږ درسونه هم ویله یوازې دا نه چې ما درسونه ویله زموږ سره ځینې نور د کورنۍ غړي او ماشومان وو چې هغو هم درسونه ویله او کله چې بیا د مبارزې وخت سو د جهاد وخت به سو بیا به د کورنۍ مشران راکلله دلته بیا جهاد کوي او کله چې بیا برته د درسو وخت بیا بالته راکلله زموږ سره به یو ځای او موږ سره به درسونه ویله نو تر ډېر وخته پورې زموږ هغه د درسو وخت چې تېر سوی دی هغه په دارالهجرت کې تېر سوی دی په دارالهجرت کې مو سبقان ویله درسونه ویله او تر ډېر وخته پورې مو تر ډېره حده پورې په دیني برخه کې درسونه ویلي دي تقریبا زه اوس د وړې دورې څخه فارغ یم حتی لو دوره مې هم کړې ده خو صرف هغه د سربندي مې نه ده کړې نو لو دوره مې هم کړې ده او تر ډېره حده پورې مې سبقان په دیني برخه کې ویلي لږ تر لږه مو یو څه عصري زده کړې هم کړي دي هغه لکه د کمپیوټر او د انګلیسي په برخه کې مو څه ناڅه زده کړې هم کړي دي دغسې مو د عصري برخه کې د تاریخ ځینې کتابونه لوستلي دي او ځینې نور اړوند چې ورته اړتیا ورته ضرورت و مطالعه په عصري کتابو کې کړې ده خو داسې تر ډېره حده پورې مې عصري زده کړې نه دي کړي لکه څومره چې مې په دیني برخه کې زده کړې کړي دي ډېره زیاته مننه کوم قریشي صاحب کله چې تاسو مبارزې ته راودانګله مثلا ستاسو فیصله غټیان سولاست او په دې برخه کې تجربه هم درلودله لومړی د سنګر ځای مو کوم ځای د مبارزې ځای مو کوم ځای ته لومړی هغه تاسو په سب کې ودرېدلاست تاسو یادونه وکړه چې موږ تر ډېره پورې په سب کې نه پرېښودل کېدو ځکه په هغه وخت کې ماشومان واست او تر ډېره پورې په وطاکو کې هم نه پرېښودل کېدلاست کله چې خپل هغه ځواني مرحلې ته رسېدلاست او په دې برخه کې مو ښه کار کړی و لومړی د کوم ځای څخه جهاد راپیل کړي که په دې اورېدونکو ته معلومات ورکړي لکه څنګه چې ولایک صاحب مخکې ما تاسو ته وویله چې مال زموږ سره د ډېر کشرتوبه د احساس راسره و چې باید موږ په مخامخ جنګ کې په جګړه کې د اشغالګرو سره په مبارزه کې برخه واخلو اگر که په ځینو وختو کې موږ همکاري د مجاهدینو سره کوله د امکاناتو په انتقال کې یا د هغه څه ته چې د مجاهدینو ورته ضرورت ورته اړتیا وه د هغوی په انتقال کې خو بیا هم احساس دا و چې باید په مخامخ جنګ کې هغه موږ برخه واخلو خو لکه څنګه چې مخکې ما درته وویل چې د امارت پالیسي هم دا وه چې دلته څوک نه پرېښودل کېدل په وطاکو کې نو که درته وایم دلته په روزګان کې زه د خپلو کاکاخیلو او د خپل دغه ورونو سره یا د خپل کورنۍ د نورو مبارزین څخه جلا سوم تر څو چې په مخامخ جهاد کې دا ځکه یو جذبه راسره وه چې مخامخ مبارزه کې برخه واخلم ولاړم دراوت ولسوالۍ ته کله چې دراوت ولسوالۍ ته ولاړم مالته وطاق سره مې خبره کړله چې ورلم هغو چې راته ویل چې ته کشر یې په وطاق کې تاته اجازه نه درکوو د هغه څخه بیا ولاړم رالم د روزګان په مرکز ترینکوټ
په د چنارک سیمه موږ ورته وایو چې هغه وخت د مجاهدینو یو سنګر و او دغه وخت د مجاهدینو یو تمځای و یا د فنا یو ځای و. په هغه چنارک په سیمه کې دلته یو شپه دوی مې وکړل خو مجاهدینو ځای نه راته راکوي ځکه د امارت پالیسي هم دا وه. هغوی به هم دا خبره راته کوله چې هلته په وطن کې یا په بازار کې زموږ سره همکاري کوه خو دلته د وتاک اجازه تاته نشته. نو همداسې روانو د مجاهدینو سره مو همکاري کوله په ښارو کې د چریکي مجاهدینو سره همداراز وطن کې په ځینو وختو کې په ځینو مواردو کې چې موږ ته اړتیا وایي ضرورت وایي موږ همکاري او کومک سره کوي. نو خو احساس او جذبه وه. بالکل یو وخت له مدرسې څخه وتښتېدلم ولاړم هلمند ولایت ګاونډ هلمند ولایت ته. بالکل هلته هلمند ولایت چې کله ورغلم هم داسې هغه کم کس سره چې موږ په جریان کې یا په رابطه کې وو ډلګي مشر سره هغه هم داسې زړه نازړه کېدی چې ته خونکش یا داسې دی نه چې د اصولو یا د امارت پالیسي څخه خلاف سره راسي. بیا هم هغه ته ډېرې زارۍ وکړلې بیا هغه راسره ومنله یو ځای کمربند وویل بس د کمربند نه به نه راوځې. نو ما هم ورسره ومنلو. نو هلته په کمربند کې ورسره اوسېدلو تر څو چې ما خپل نوبت پرس و خپل وخت مو پرس و بیرته رالو د لیبر ته مو د مجاهدین سره په هغه شکل باندې لکه مخکې چې موږ همکاري کول یا مخکې مبارزه کول هماغسې مبارزه مو روانه کړل. خو د مخامخ مبارزې او سنګر مو هغه ګاونډ هلمند ولایت و. هلته په هلمند ولایت کې مو لومړی نوبت تېر کړي دغه څخه وروسته بیا بیرته رالو روزګان ته. بیا نو مجاهدینو دلته موږ ته اجازه راکړله ونیسو چې په وطاکو کې هم ګزاره کوله په مخامخ مبارزه کې د اشغالګرو سره یا د داخلي د وخت ګوډاګیان سره هم هغه اجازه راکول سول دلته مو بیا په وطاکو کې ګزاره کوله. قدرمن اورېدونکو لکه څنګه وړاندې چې یادونه وکړل د سنګر تر څوکو خپرونه په دې خپرونه کې راسره نن میلمه دي په خپرونه کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس ښاغلي کاري غولي قریشي راسره میلمه دي. قریشي صاحب کراس دې پوښتنې ته کله چې لومړی مو په مخامخ جګړه کې برخه واخیستله لومړی کمربند ته ورلس طبعا انسان به د جالبو خاطرو سره مخ کېږي ځینو داسې تنګۍ سره مخ کېږي چې هغه په ژوند کې په یو وار پسې راځي. خپله داسې یو ثانیې سره مخ شوي یاست چې درته ډېره جالبه وي مثلا چې په روسه پر پښتانه دغه د جهاد په وخت کې کله چې تاسو لومړی کمربند ته ورلس تجربه به هم په مخامخ جګړه کې نه وه یوازې مو هغه کوم مخکې وختو کې خو داسې وه چې تاسو ویل چې موږ د چریکي والا سره مرسته کول کومکونه مو کوله هغه او دا بیا فرق سره درلودې. د جالبو خاطرو سره مخ شوی په مخامخ جګړه کې یا یو ځای بند راغلی یا مثلا خدای خلاص کړی؟ طبیعي خبره ده جګړې او جنګونه د جهاد په وخت کې هغه یا که څه هم زموږ دښمنان وه هغه هم د خاطرات سره باید مخامخ شي که موږ هم د خاطرات سره مخامخ. طبیعي خبره چې حتما به انسان د خاطرو سره مخامخ کېږي. ډېر خاطرات پر موږ باندې راغلي دي که درته یادوو تقریبا خپرونه جالبه خاطرات چې غلط واس جالبه خاطرات څخه ډکه شي. بالکل البته جالبه خاطرات ډېر باندې راغلي دي. نو دغه د اول سر خبر به درته وکړم په هلمند کې لکه څنګه چې مخکې ما درته ویل موږ اوله پلا ولاړو هلمند ته سنګر پیل له مخامخ جګړې پیل هم له هلمند وسو ولایت هلمند څخه وسو. یو زه یو بل زما داسې یو ځوان لکه زما ملګري لکه زه همدا پر پیرا باندې ولاړو لکه څنګه چې ته وایې هغه مخامخ مبارزه او هغه د چریکي مجاهدین سره همکاري کول په وخت کې دغه مبارزه ډېر توفیر سره لري. بالکل هغه یې څه تجربه غواړي. نو موږ پیریا تر وختلو پیرا مو کول د بام پر سر باندې ولاړو. نو لکه ته چې وایې چې تجربه مو نه درلودله نو بس داسې مخامخ د دښمنانو وتاک یا د دښمنانو هغه پوسته هغه یا قرارګاه هغه داسې راته مخامخ تقریبا موږ داسې په یو کیلومترۍ کې سره ناست وو. نو موږ به هم تر وختلو د دې پر ځای باندې چې موږ کښېنو یا غلي سو یا په خزانه نوځو یا په ټاور کې کښېنو په اصطلاح باندې دا وخت موږ ټاور ورته ویلې موږ داسې مخامخ پر بام ورته ودرېدلو. او حال دا دی چې دلته داسې یو تکه سپینه سپوږمۍ هم وه چې بیخي سړی معلومېدی سپوږمۍ څخه ځکه دا 14 او د 15 تاریخونو کې سپوږمۍ ډېره تازه او ډېر رڼا هم کوي. دغه شپې وې په دې وخت کې د هغې خوا یو ټاکوس و زموږ ملګری عیناً پر زړه باندې ولګېدی چې شهید سو. نو زما ډېر نږدې ملګري هم وو له دې ځای څخه زما سره ملګري سوي وو هلته په ډېر جذبه او په ډېر احساس سره موږ تللي هم وو. نو دې ملګري بیا ډېر دغه هم راباندې تېر کړي. نور جالبې خاطرې خو زیاتې دي په مخامخ جګړو کې بیا زموږ مخامخ جګړې ډېرې سوي دي مخامخ مبارزه مو د اشغالګرو د دښمنانو سره ډېره سوې ده. خو تر ټولو چې ماته سخته وه هغه د دغه ملګري شهادت و. بالکل. او بیا بیخي زما سره داسې څنګ پر څنګ باندې وویشتې او بیا داسې و چې موږ لکه ته چې وایې تجربه مو نه درلودله بیخي داسې و لکه په اصطلاح باندې چې موږ خپله ځان په وویشتې یا خپله د کس ځان په شهید کړي. نو تر ټولو جالبه خاطره همدا وه
چې زموږ سره یو د سنګر ملګري وو، د اجازه سره کړي وو، دواړه د مدرسې طالبانو سره ملګري وو، سره انډیوالانو. هغه هم داسې ما ته ورته وو، بې تجربې وو. اول نوبت مو په مخامخ مبارزه کې، په مخامخ جګړه کې مو اول نوبت و. نو بس دغه جالبه خاطره ده. دغه څخه وروسته بیا خو تاسو ته معلومه ده چې دلته کوم زموږ ستاسې ولایت ټوله کمربندونه سوله. بالکل وخت پر وخت باندې، ورځ په ورځ باندې به کله د مجاهدینو حملې او بریدونه ورباندې روانو، پر دښمنانو باندې د ورځې د خاصه بیا پر مجاهدینو باندې حملې او بریدونه روان دي اشغالګر د خاصه. نو داسې خاطرې او داسې جالبې را باندې زیاتې راغلي دي. خو چې زما نه هېرېږي همدغه جالبه خاطره را باندې ډېره کله کله زړه ته راځي او کله کله په یاد راځي چې دا مې ډېر د مدرسې څخه نږدې ملګري وو او د مدرسې او د ولایت ملګري مو. بیا هلته موږ مسافر هم وو، پردیس هم وو. نو بس داسې یو خاطره کله کله زړه ته راځي. قریشي صاحب تر اوسه پورې داسې یو خاطره در باندې راغلې ده کله چې تاسو یو ځای بند راغلي یاست، یو بل ملګری راغلی تاسو کومک کړی، تاسو خلاص کړی یاست؟ الحمدلله مجاهدین ډېره ښه همغږي درلوده. بالکل څنګه چې اوس د مجاهدینو اتفاق او اتحاد او یووالي دی، په هغه وخت کې د مجاهدینو داسې اتحاد او اتفاق ان د یو مجاهد پر سر باندې به بل مجاهد پر سر هم تېرېدی. داسې ډېرې حالات او داسې ډېرې خاطرې پر موږ باندې راغلي چې موږ به محاصره وو، موږ به بند وو، د یو خوا د سر د خوا څخه به تیارې را باندې راګرځېدلې، پر زمین باندې به شاوخوا ټنګان را باندې راګرځېدلي وو. مجاهدینو به دومره همکاري او دومره کومک زموږ سره وکړي چې مخامخ به پر دې اشغالګرو باندې راټوک شي، په دې تیارو، په دې سختو حالاتو، په دې بمباریو کې را به تر موږ زموږ تر خزو، زموږ تر سرای او زموږ تر هغه وطاق پورې بیا ځان ورسوي. د دې خوا به برته هم داسې په دغه باندې ووتلو. نو داسې ډېر حالات پر موږ باندې راغلي دي او داسې حالات بیا پر موږ راغلي چې موږ داسې خپل ملګري او خپل انډیوالان سره خلاص کړي دي. نو مجاهدینو خپل په مابینځ کې الحمدلله په هغه وخت کې لکه څنګه چې اوس یووالي او اتحاد لري، د یو مجاهد پر سر باندې تر خپل سر تېرېدی. یعنې داسې ډېر حالات پر ما خپله باندې راغلي دي چې موږ به کله محاصره او بند به راغلي او مجاهدین داسې ډېر مجاهدین راغله، موږ به د هغه ځای څخه خلاص کړو د خپل سر په سودا باندې. یعنې دا اصل په سره کې دا معلومه وه چې موږ شهیدان یېدلی یم، بدی شهیدان یېدلی، خو بیا هم دې ځان خپل شهادت ورکړو موږ خلاصولو. نو داسې ډېر خاطرې دي، داسې ډېر موږ نومونې لرو چې د مجاهدینو او زموږ تر مابین سره راغلي دي چې موږ مجاهدین یو د بل همکاري سره کړې. ډېره زیاته مننه کوم. قریشي صاحب کله چې اسلامي امارت واک ته رسېږي، د واک هغه واک په لاس کې اخلي د اسلامي امارت د افغانستان، په داسې وخت په دغه وخت کې تاسو په کوم ساحه کې واست او کله څومره د خوښۍ احساس مو کوئ کله چې افغانستان په بشپړ حکمیت باندې واک ته رسېږي د اسلامي امارت، تاسو په کومه سیمه کې واست او څومره خوشحاله واست؟ لایق صاحب موږ خپله دغه ولایت چې زموږ ستاسې باید د ولایت په اړه خپل ولایت په اړه باندې معلومات درکړو، ځکه په وخت کې موږ انټرنیټ ته خاص لاسرسی نه درلود، یوازې هم د راډیوګانو د لارې څخه موږ خبرېدلو، ځکه هغه وخت ساحې هم کمربندي ساحې په کمربند کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د انټرنیټ او د ټلیفون استعمال ډېر کم و. نو په راډیوګانو کې ما اورېدل چې ولایت فتح شو، بل ولایت فتح شو، بل ولایت فتح شو، بالاخره زموږ ولایت ته الحمدلله د فتح یو پلان او ترتیب جوړ شو. بالکل. نو ګروپونه جوړ شول، ترتیب او طریقه جوړ شول تر څو پر ولایت باندې تعرض وکړي، تعرضي عملیات پیل کړي. نو موږ خپله د سوریې طرف مرکز ترینکوټ ښار څخه سوریې طرف ته، بالکل دغه طرف چې شو ورته وایي د سوریې طرف ته، ختیځ طرف، بالکل د ختیځ طرف ته موږ خپله په دغه مجاهدینو کې وو، خپله په دغه عملیاتو کې وو. نو چې مجاهدین رالل د پوستو منځ ته د شپې ځانونه ورسول، د پوستو منځ ته ولوېدله. کله چې موږ ځانونه سره ورسول په دې وخت کې سهار هم سو، بیا وروسته د پوستې یا هغه د بیستو داخلي ګوډاګیان یا د وخت هغه د دشمنانو یا د اشغالګرو هغه همکاران هغه خبرېږي، موږ د دې پر بعضو پوستو باندې سره راګرځېدلي هم یو، او حتی بیخي د کمربند څخه تېر سوي یو، د پوستو په مابینځ کې یو. وروسته دوی خپله یوه پوسته ایله کوله، یوه پوسته ایله کوله، بالاخره موږ ته خپله ښار خلاص شول، زموږ کمربند ټوله ایله سو، مات سو او موږ د ښار تر څوکو پورې ځان ورسول. بالکل. کله چې د ښار تر څوکو پورې رالو، خبره بیا د خبرې او د صلح سوله، خپله دوی اعتراف ته دې باندې وکړي چې نور موږ ښار ته تسلیموو. نو تقریبا پر دې باندې 2 ورځې کار روان و، موږ مخامخ سره ناستو، نو مشرانو مسؤلینو ملګرو خبرې سره ورسره شروع کړي وې، ان دا چې بالاخره ښار د اشغالګرو لخوا څخه یا د داخلي ګوډاګیانو لخوا څخه د وخت د داخلي ګوډاګیانو لخوا څخه ښار او مجاهدینو ته تسلیم شو.
او مجاهدین ته په واک کې ورکول شو. خپل هم په هغه وخت کې زه ښار ته رالم او هغه لومړی ګروپ موږ وو چې موږ ښار ته را داخل شو. بالکل. خو دا طبیعي خبره ده، سړی قسم احساسات پیدا کېږي، خوشحالي را باندې زیاته وه. خو په دې وخت کې زه داسې وم لکه یو خوب چې ولی وم، حتی دا فکر ما نه کوي چې زه په ښار کې ګرځم په داسې یو حالات کې چې زموږ سره د توپکانو خپل تجهیزات او امکانات هر سره سره بیا موږ په ښار کې ګرځو. ځکه یو وخت کې داسې وخت و چې موږ دا ښار ته راتللی نه سو. بالکل. دغسې نه سو راتللی، یوازې کیسې مو اورېدلې؟ یوازې به مو کیسې اورېدلې. تقریبا 15-16 کاله ما د خپل ښار لیدلي نه دي چې کله د کمربند سره چاپېر وسو، کمربند سره برابر سو، د مجاهدینو هغه کړي پر دشمنانو باندې راتنګ کړه په ښار کې. تقریبا دغه وخت څخه موږ دا ښار نه لیدلی. مخکې چې به هم راتللو ډېر په داسې وهم و ډار په حالت کې به راتللو. دغه څخه وروسته هم بیا موږ ګر سره راتللی نه سو. بیا چې ښار ته رالو د امکاناتو د تجهیزات سره مجاهدین وینو چې اسلحې ورسره دي، مجهز ګرځي په ښار کې، واک د مجاهدینو په لاس کې دی. بیخي داسې ومه چې زه پر دې دنیا یم نه ګر سره، او داسې خوب وړی وم. تقریبا 15-16 ورځې هم داسې روان و، بیخي داسې په پټو سترګو باندې روان و. هر څه داسې وه چې موږ ګر سره زړه ته به دا نه ویل، زړه مې دا نه منل چې موږ دې په ښار کې ګرځو. نو خوشحالي و، خوښي ځکه زیاته وه چې زموږ لومړی ځل و چې د مجهز مجاهدین راځي هغه ښار ته راننوځي او په ښار کې ګرځي او خپل د ښار ننداره کوي. نو 15-16 ورځې ورڅخه وروسته بیا لله الحمد ټول افغانستان فتح سو. ځکه یو څه محدود ولایتونه فاتح و، د کابل په شمول باندې هغه هم فتح سوله. بیا د 15-16 ورځې څخه وروسته زه د خپل ولایت څخه ولاړم کابل ته په منظره باندې. نو هلته کابل کې وو تقریبا داسې یو 15-16 شپې وخت مې تېر کړ. وروسته بیا رالو بیرته خپل ولایت ته. بیا وو چې مجاهدین و ملګري و بعضې مسؤلین خپل مسؤلیتونو سره متوجه سوله. نو دغه مو د فتح جریان چې درسره شریک ډېره زیاته مننه. کله چې اسلامي امارت واک ته رسېږي هر د روزګان نه بلکې د افغانستان هر فرد په دې خوشحاله و چې اسلامي امارت واک ته ورسېدی او یو ځل بیا په افغانستان کې سوله قایمه سوله. کله چې لومړی تاسو ښار ته رالاست او وروسته دغه څخه چې کله یو میاشت دوې تېرېږي، لومړی مو څه ډول هغه ته راودانګله؟ کله چې پس له څو وخت څخه وروسته څنګه مو دا مسؤلیت غاړه کېښول؟ ځکه مخکې خو د جهاد شپې مخامخ جګړه وه، وروسته تاسو څنګه احساس درته پیدا شو چې زه باید نور د وطن خدمت وکړم، ځوانانو ته کار باید وکړم، او لومړۍ وظیفه مو څه وه؟ لایق صاحب د ټولو مجاهدینو یوازې زما دا نه، یوازې زما دا فکر نه و، د ټولو مجاهدینو او د ټولو مبارزینو فکر دا و چې موږ جهاد کوو، سرښندنه کوو، قرباني ورکوو. د څه دپاره کوو؟ د یو اسلامي حاکمیت لپاره ورکوو چې باید د اسلامي نظام ته حاکم سي. کله چې اسلامي نظام حاکم سي طبیعي خبره ده چې وطن او مسلمانانو وطنوال او هیوادوال موږ څخه خدمت غواړي، باید خدمت وکړو. د خدمت لپاره مو دا قرباني ورکوله، کله چې مو ملګري شهادت ورکوله، کله چې مو ملګري فدایان کېدله، کله چې مو ملګري مالول کول. د همدغه شي لپاره هم کوله چې باید هیوادوال آرام ژوند ولري، هیوادوال هوسا ژوند ولري، هیوادوال د اسلامي نظام تر چتر لاندې ژوند ولري او هیوادوال زموږ د خدمت څخه برخمن سي. بالکل. نو خدمت وجه هم دا و چې موږ د حاکمیت او له فتح څخه وروسته خدمت ته راودانګل او خدمت ته راغلو. او د مسؤلیت پر اساس باندې که درته وایم زموږ لومړنی مسؤلیت په قومندانۍ کې و. د روزګان په امنیه قومندانۍ کې د ویان په صفت باندې دا چې مخکې هم د فتح څخه مخته د حاکمیت څخه مخته ما هم د مطبوعاتو او د دغو شیانو سره زما مینه زیاته وه، د رسنۍ سره مې علاقه زیاته وه. هلته د حاکمیت څخه مخته مجاهدینو یا اسلامي امارت د فرهنګي کمیسیون په نامه یو کمیسیون درلودی چې همدغه مطبوعات او همدغه مواد سره یوه خوا بلې خواته کول او دغه مسؤلیت یې درلودی. زه دغه کمیسیون سره هم په ارتباط کې وم. ځینې وخت کې مو د مواد په ورکولو کې ما همکاري ورسره کوله. کله چې به یو منطقه او یو ساحه فتح کېدله، په منطقه او ساحه کې که به زه شاهدي حال وم یا خودي په دغه ساحه کې که زه وم، به ویډیو یا یو تصویر اخیستې هغه فرهنګي کمیسیون مجاهدینو مسؤلین ته مې وراستوله انټرنیټ ته لارې څخه، یا به په عمومي غټې مخابرې کې معلومات ورکوله. نو طبیعي خبره ده چې له رسنۍ او له مطبوعات سره مو هغه اخلاص او هغه علاقه زیاته وه. نو کله هم چې اسلامي امارت حاکم سو، زما هم سبب یې دا سو چې زه د قومندانۍ ویان په صفت باندې د مطبوعاتو مسؤل په صفت باندې وټاکل سوم د مسؤلینو لخوا څخه. د تقریبا څه کم یو کال مې په قومندانۍ کې د مطبوعاتو د مسؤل په حیث باندې دنده اجرا کړله او هلته مې مسؤلیت دغه د مطبوعاتو او دغه د امنیتي چارو ته د انعکاس ورکولو مسؤلیت زما و. هلته مې کار وکړي. د هغه څخه وروسته زموږ مخکنی د روزګان د اطلاعات کلتور رئیس ملا محمد آصف اخوند، دا چې زموږ د اطلاعات کلتور رئیس و،
تقریبا د فتح سمخ کې د روزګان د ویان په نامه باندې یادېدی. د فتح څخه وروسته د ایران د اطلاعات کلتور د رئیس په صفت باندې یا د مسؤل په صفت باندې دلته وټاکل شو. هغه د ځینو مشکلاتو له امله یا د ځینو کورنۍ ستونزو له امله د اطلاعات کلتور ریاست استعفا ورکړه. نو بیا دلته ولایتي مسؤلینو حتی ځینو مرکزي مسؤلینو غوښتنه هم دا و چې باید دلته اطلاعات کلتور ریاست ته راسي. بیا د مسؤلینو او د مشرانو غوښتنه و چې باید اطلاعات کلتور ریاست ته زه راسم، دلته اطلاعات کلتور ریاست ته باید زه انتخاب سم او په اطلاعات کلتور ریاست کې باید زه نور خدمت وکړم. بیا هغه و چې د مرکزي مسؤلینو او د ولایتي مسؤلینو په غوښتنه باندې اطلاعات کلتور ریاست انتخاب سوم او دلته اطلاعات کلتور ریاست په برخه کې مې هغه خدمت شروع کړي او دغه برخې ته مې راودنګل. همدا چې تر اوسه پرې روان یم. ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو اورېدونکو. د سنګر تر څوکو خپرونه ده. په دې خپرونه کې راسره د اطلاعات او فرهنګ رئیس کاري غول قریشي راسره په خپرونه کې مېلمه دي. قریشي صاحب، کله چې د فرهنګ ریاست ته لومړي ځل رالاست، څه احساس مو کوئ؟ دومره دروند مسؤلیت او د ځوانانو دپاره خدمت، د رسنیو دپاره خدمت، په لومړي سر کې چې کله وظیفې ته رالاست احساس مو څه و او تر څنګ یې څه پلانونه مو د ځان سره درلودله؟ طبیعي خبره ده چې دا لومړی مسؤلیت دی او په عموم کې بیا دا یو داسې مسؤلیت و چې زموږ پر افغانانو باندې، زموږ پر ځوانانو باندې د نظامي اشغال تر څنګ فکري اشغال هم دلته ترسره شوی و. رسنۍ هم اشغال وې، ځوانانو مفکورې هم اشغال وې، د ځوانانو فکرونه هم اشغال و او په ځینو برخو کې مو ځوانانو ته د خدمت موقع نه ورکول کېدله. هر څه د اداره داسې وه لکه صفر چې و، د صفر څخه موږ راپورته کوله. نو مخکنی رئیس صاحب چې هم تر یو حده پرې کوشش کړی خو هغه لږ وخت دلته تېر کړي، نو ګواکې دغه اداره بالکل د صفر څخه ماته راپاته شوله. نو طبیعي خبر ده چې څه ستړیا به لري، مشکلات به لري، سړی به د قسمه قسمه خاطرات سره مخ کېږي، ځکه ځوانان لکه مخکې چې ما درته وویل ځوانان پر بل فکر باندې روان وو، رسنۍ پر بل خیال باندې روان وي. نو څه ستړیا خامخا درلودلې. نو کله چې موږ راغلي الحمدلله رسنۍ مو بالکل دې ته متوجه کړله چې رسنۍ اوس الحمدلله په بشپړ ډول په روزګان کې چې کومې رسنۍ سیمه رسنۍ دي هغه ټول د اسلامي امارت پالیسي او اصول مراتي راسره او په دې باندې راسره قانع دي. یوازې دا نه چې د اسلامي امارت پالیسي دي مرات کې زموږ سره فرزان باندې ومني، بلکې په ځینو مواردو کې خبريالان زموږ سره داسې شکل باندې خدمت کړي لکه اسلام پال مبارزین، رسنۍ مسؤلینو داسې خدمت موږ سره کړي. حتی د خپل رسنۍ د اسلامي نظام په خدمت کې موږ ته په واکې راکړي دي او دوی خپله دا راته وایي چې هر وخت تاسې کولی شئ چې د اسلامي نظام په خدمت کې زموږ رسنۍ څخه استفاده وکړي او کور یې ودان خدای دې وزونه ورکړي. تر څنګ دغسې ځوانانو په برخه کې مو ډېر کارونه وکړل، ځوانانو ته دلته د تعلیم په برخه کې کارونه نه وه سوي. ځوانانو که تعلیم کوي هم داسې په شخصي روابطو به ځوان ته د تعلیم زمینه برابره سوې وه. ځوانانو ته که به د اقتصاد زمینه برابره سوې هم پر شخصي روابطو برابره سوې وه. کله چې لله الحمد موږ دې ریاست ته راغلو، دې ځای ته راغلو، ټول روزګاني ځوانان سره مشورې شریکې کړې، روزګاني ځوانان مو راجلب کړل، راوموښتل، تشویق مو کړل چې موږ څنګه کولی شو خپل ځوانان ټول ځوانان سره همغږي شو. ټول ځوانان هغه کوم مشکلات او کوم ستونزې لري، که هغه اقتصادي مشکلات لري، که تعلیمي مشکلات لري، هر مشکل چې لري هغو ته رسېدنه وکړو. لله الحمد په دې باندې وتوانېدلو. ټول هغه مدارس او هغه لیسې چې دلته په روزګان کې موجود وي د اړوندې ادارې سره لکه د پوهنې ریاست یا د معارف ریاست یا د پوهنتون ریاست د ټولو سره په همغږۍ باندې مو ادارې داسې جوړې کړې د ځوانانو لپاره چې بالکل د ادارو څخه نور شخصي ګټې او شخصي استفادې نه کېدل، یوازې د تعلیم استفاده ځینې کېږي لله الحمد. او ځوانان هم په دغه لیسو په دغه مدارسو په تعلیم مراکزو کې زیات خوشحاله دي، ځکه مخکې ځوانان چې به دا ویلی چې موږ به دلته لیسې ته راکړلو یا به مو کله داخله اخیستله یا به مو کله داخله غوښتله یا به موږ غوښتل چې په لیسه کې یا په مدرسه کې یا البته پوهنتون کې موږ یو درس وایو، تدریس وکړو یا داخله واخلو، موږ څخه به شخصي غوښتنې کېدلې. موږ به د شخصي روابطو په لحاظ باندې هغه لیسو مکاتبو پوهنتونو ته راکړلو. اوس لله الحمد هر ځوان ته زمینه مساعده سوې ده، هر ځوان کولی شي په ازاده فضا کې بې له کوم شخصي مفادات او بې له کوم شخصي غوښتنو خپل تعلیم او خپل درس ته مخه کړي. نو لله الحمد د روزګان کې ځوانانو ته د تعلیم په برخه کې د تیر په پرتله باندې الحمدلله ښه کار سوی دی. نه یوازې دا چې موږ دلته په ولایت کې دې ته کار برابر کړی دی د تعلیم په برخه کې، حتی موږ په مرکز کې هم د ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو په برخه کې ډېر کار کړی دی. څنګه چې تاسو ته معلومات ستاسو عمر مخکې د اطلاعات فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معاینات لخوا څخه د څو پوهنتونو سره یو تخفیف په نظر کې نیولو سره یو تفاهم نامه لاسلیک شوله. بالکل
او دغه ترڅنګ د ځوانانو لپاره یو لیلیه انتخاب شوه د اطلاعات فرهنګ وزارت مربوط چې هغه مصارف او هغه امکانات او باته او عشا ټول د وزارت لخوا څخه ورکول کیږي. لله الحمد په دې کې موږ وتوانیدو چې روزګانیان ته هم برخه پکې واخلو او حتی د روزګان لپاره مو دغه پیسکر سره معاف کی په پونتونو کې لیلای هم مفتسوله یا عشاوی باته او تقونه هر څه مفتسوله ترڅنګ د پونتونو لخوا څخه چې د ځوانانو لپاره کوم تخفیف په نظر کې نیول شوی هغه د روزګاني ځوانانو لپاره ګر سره معاف نو الحمدلله تر اوسه پرې خوش روان یو او تر اوسه پرې مبارزه سره ونه کړې ده خو د ځوانانو څخه بیا هم ایله لرو غوښتنه لرو تر څو هغه مشکلات او هغه ستونزې چې ځوانان لري باید په همغږي او په یووالي او په اتحاد او په اتفاق سره ستونزو ته لاسرسی وشي او په یووالي او په اتحاد او په اتفاق سره دغه ستونزې او مشکلات حل کړو. ډېره زیاته مننه قریشي صاحب دا چې وخت ډېر کم دی راسره نو په وروستیو کې لنډه غوښتنه مو د اورېدونکو څخه د ځوانانو څخه په دې برخه کې څه ده چې څومره باید اسلامي نظام تر چتر لاندې د ژوند وکړي او څومره د اسلامي اصولو ته پابنده اوسي. په وروستیو کې د اطلاعات فرهنګ د رئیس په توګه وایي د هېوادوالو څخه غوښتنه څه ده؟ لایق صاحب ډېره زیاته مننه کوو لکه څنګه چې د امارت اسلامي د هر مسؤل عن د امیر المؤمنین حفظه الله څخه رانیولې تر هغه ادنا کشر عسکره پورې هم د اسلامي امارت د مسؤلینو د مجاهدینو خبره دغه ده او د دې پالیسي هم دغه ده چې دا نظام مشترک نظام دی دا د ټولو افغانانو نظام دی یوازې دغه چا نظام نه دی چې هغه موږ مسؤل کس ځان پکې احساس کړي دا د هر ځوان نظام دی دا د هر سپینږیري نظام دی دا د هر کونډ او هر یتیم نظام دی دا د هر چا نظام دی. نو دا چې نظام هر یو څوک د ځان څخه بهر نه دی کړی نو ځوانان څخه مهیله ده چې تاسو باید کوشش وکړئ چې د نظام د مسؤلینو سره خپل غوښتنې او خپل مشکلات شریک کړئ په همغږۍ باندې او د نظام د مسؤلینو سره خپل مشورې شریک کړئ څنګه کولای شو چې نظام د پرمختګ لپاره نور هم مشتسي ښه تمام شو څنګه کولای شو نظام هم نور پرمختګ وکړي څنګه کولای شو نظام د ځوانانو په برخه کې پرمختګ وکړي د سپینږیرو په برخه کې پرمختګ وکړي د علماو په برخه کې پرمختګ وکړي هغه ستونزې او هغه مشکلات چې علما لري یا ځوانان لري هغه په مشوره باندې باید سره حل کړو. نو د ځوانان څخه مهیله ده غوښتنه مو ده چې تاسو وخت پر وخت باندې د خپل مسؤلین سره مشورې شریک کوئ کوم غوښتنې چې مسؤلین در څخه لري د نظام د بهبود په برخه کې د نظام د پرمختګ په برخه کې باید زموږ سره همکاري وکړي زموږ سره ملاتړ وشي. د ورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس کاریا غولي قریشي صاحب ځانګړې مننه کوم چې موږ وخت راکړی. ډېره مننه خیر اوسه تاسو هم مننه. ډېره مننه کو د هوریت رادیو درنو عزتمن اوریدونکو نن ورځ د سنگر د څوک خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا ښې چارې ولې د الله په امان. من مجاهد حقم مرد سنگر آرایم. محترم مجاهدینو راځئ د اشغالګرو او د هغوی د ملګرو استبداد ظلم او ستم پر وړاندې د خپلو میړانو مبارزو خاطرو او سرګندنو کیسې وړاندې کړئ او راتلونکو نسلونو ته یې پرېږدئ. از فراز سنگرها شور آتشین دارم. هوریت رادیو ستاسو جهادي مبارزې او خاطرات د سنگر له څوکو خپرونه کې رانغاړي. از فراز سنگرها شور آتشین دارم در ره عدو دین هر کجا کمین دارم.